د کهانه شروعات د یو ښار نه کیږي چرته چې ټول خلک د زومبي وارث ښکار شوي په دې کې یو بیماره مور خپل زوی پلار ته حواله کړي او په هغې زرګو بیمارو خلکو کې روکه شي دا ماشوم چې کله غټ شي نو هغه ټوله ورځ په کور کې یوازې تیری او د خپل پلار انتظار کوي دغه نه ملګري و نه چرته بل انسان لیدلی و پلار به د تلو په وخت کې د تمانچه پرېښود او دا نصیحت به ورته بار بار رایادو په ځنګل کې هر طرف ته زومبیګان دي او د هغې بچي د دوی نه هم زیات خطرناک دي د دې ټول ورکوټوالې به په کتابونو کتلو کې تېرېده او په موسیقي اورېدلو کې ته په لاس ام لیکلی شوي چې دا خیالي ویدا په ما کې د جادو علامت دی یو ورځ دی په ځنګل کې ګرځي چې یوې ډبې ته پام شي دی حیرانه پاتې شي او غلی غلی ورته ګوري خو د د وجې د لنډ ورتلو همت نشي کولی کور ته په راتلو سره دی د معمول مطابق کهانې ګوري خو د هغې ګاډي خیال یې بل هیڅ کار ته نه پرېږدي او سمدساره د هغې په لور روان شي هلته په ورتلو سره دی پکې په یره یره داخل شي چې په هغې کې دننه د کور غوندې ماحول یو هر څیز پکې داسې په ترتیب پروت دي لکه چې څوک پکې اوسېږي په دغه کې یوه کیلونه هم پرته وي چې دی ورسره په لوبې شو په دغې لوبو کې ګاډي ته څوک راننوځي دې ته لا ول سخت یریږي خو هغه ولا په خپله کیلونه ورکړي چې د تې نه یره ختمه شي او په بدل کې په دې موسیقي واوري د دوی دواړه یو بل ته حیران ګوري او د ډېرو خبرو اترو نه پس هلک ولا کیلونه ورکړي او دوی د خپل کور طرف ته روان شي په لاره کې ته اندازه وشي چې دلته څوک دي چې په دې کې یوه ښځه نموداري شي او ده ته ټوپک ونیسي دی ورته پسې ودرېږي خو هغه یوه رحمدله ښځه به چې ده له خوراک ورکړي دا ښځه د ملګري مور وه چې په ورتګ سره زوی ځان ته رانږدې او دا منظر دی ویني کور ته د راتلو نه مخکې د هغه کیلونه پټه کړي او په راتلو سره دی ویني چې پلار یې په انتظار دی د ده په پلار مینه راشي او غاړه بله ورکړي خو پلار یې له ځانه لرې کړي او په سبا باندې ده له د ملګري مور چکرې ورکوي هغه دومره رحمدله ښځې چې د هغې دا خبالې ده ته د مور احساس وکړي او کور ته په راتلو سره د خوراک په وخت کې دې زړه کلک کړي او پلار نه د مور په باره کې تپوس وکړي چې هغه خاموشه پاتې شي بیا په نیمه شپه کې دې د څه اواز واوري چې بار ته په کتو سره پلار یې ناست دي او د مور په یاد کې ویډیوګانې ګوري په سهار کېدو سره پلار او زوی د ښکار په تکل کې وځي چې پلار یې ډز وکړي او د چا له چغې اواز واوري پلار یې ده ته رپټېدو دپاره ووایي او په خپله ورمخکې شي چې هغه ښه ښځه وخیږي چا چې ده لکه د مور مینه ورکړې وه او د ده د سترګو وړاندې پلار ووجني دا منظر دومره دردناک وي چې دوی په منډه باندې کور ته لاړ شي او مازغه یې کار نه کوي چې زما پلار دومره ظالم سړی دی پلار یې چې کله کور ته راشي نو طبیعت یې مکمل خرابي او چغې وهي وي هغوی دلته م راغلل او شراب وڅکي او د هغې په نشه کې ویده شي په نیمه شپه کې دوی پاسي او هغه څیز راواخلي چې دل یې نوم هم نه ورته او په ژوند کې په اول ځل پکې مور وویني په هغې کې د هغې وخت ویډیو وي چې دوی لا پیدا هم نه وي او مور یې خور سره لوبې کوي چې بیا پکې ناڅاپه یوه بله ویډیو رابولي چې مور یې د ده په نوم ویډیو جوړوي وي زه تا سره بېحده مینه کوم او په یو درس سره هر څه ختم شي د ده په زړه کې دا شک پیدا شي وي زما مور مې پلار وجلې ده په سهار په وخت کې دې پلار ودړي او د ملګري د ګاډي په لور روان شي چې ټول نه مخکې دې هغه ته جامې واچوي او بیا د ځان سره د هغه د کوره ضروري سامان راواخلي او د ځنګل نه د وتو په لار روان شي په لاره کې دې ملګري ته وایي وی نن نه پس نه ته زما ورور یې چې د ملګري په سترګو کې اوښکې راشي وي ته مې هم ورور یې په مزل کې دوی د چا په ښکالو پوهه شي چې ته په منډه شي او په یو زوړ ګاډي کې وردننه شي دوی په ځان پسې وربند کړي چې په ګاډي سره راټول شي دغه څیز اوازونه او د رادننه کېدو کوشش دوی سخت ویاري چې ناڅاپه اوازونه ختم شي او پلار یې ورکوله وکړي په اصل کې د پلار تش پیپ ته تړلی و چې هغه دوی د خپو د خپو نه معلوم کړل پلار دې د لاسه راښکي او یې ګوري وي څه خو خوړلی نه دی او سره د بیګ په زور را روان کړي هغه ملګري په دې چغې وهي خو پلار یې پرېږدي نه چې دوی د پلار نه لاس راښکي وي زه به د هغې پورې نه ځم چې تر څو پورې تا زما ملګري نه راوستې پلار هغه ته حیران چې په دې کې ډور هم زومبیګان راشي پلار یې دې کښېني او دې د پلار تماشه کوي چې پلار یې یو وولي پلار یې چې څنګه د ګاډي خواله ورسي نو یو زومبي ته یې خیال شي چې په زوی پسې را روان وي پلار یې چې څنګه ورپسې د راتلو والي نو په هغه باندې یو بل حمله وکړي او هلته یې زوی په زومبي په خپله په تمانچه ډز وکړي چې پلار یې زوی په منډه راشي او د هغه په بچ لیدو باندې سخت خوشحاله شي چې په دې کې د هغه خپل زخمي لاس ته پام شي داسې ښکاري چې دا زخم د زومبي د چکو پلار یې هم پوهه شي چې دا د څه زخم دی چې د زوی د وړاندې یوې اونې ته ځان وتړي او په خپله زوی ته لګیا شي وي د څه د وجې چې ته زما نه خپې نو ووره ښه ښځه ما د دې دپاره ووجله چې هغه هم د دې وارث ښکار شوې وه زوی د مور تصویر د جیبه روباسي او پلار ته وایي زما مور هم داسې مړه شوې وه چې هغه ورته وایي وي ستا مور خو یوه بېله ښځه به هغې له خدای داسې طاقت ورکړی و چې زومبي د خوړلو باوجود به هغه څه هم نه کېده خو یو ورځ ظالم ریاست ته د هغې په باره کې پته ولګېده او د فوجیانو په ذریعې سره یې غیبه کړه د دې پورېدو سره پلار او زوی یو بل ته ورترغاړې وځي
وځي چې د پلار په رویه کې تبدیلی شروع شي. دغه سترګې د مخې سرې بدلې شي او دې ته د ملګري سرې را روان شي. د شپې په وخت کې د ملګري په قصو ودکي او په سار کې سره واپس په خپل سفر روان شي. د په لاره کې په کانو او په سخت ځنګلاتو را تیر شي چې په اخره کې د یو بلډینګ خواله ورسي. دغه مخې ته دوی د یو څوکیدار غونډې سړی ویني چې د نور نه مزي اخلي او د شوي. هغه د دوی په لیدو سره حیران پاتې شي چې دوی تر ځان د پاره خوراک غواړي. چې کله د نخیالو کې نو څوک د دننه نه دراوتو کوششونه کوي. سړی ورته وایي داسې په مصیبت کې راګیرم چې بچي او ښځه مې د وایرس نه متاثره شوي او اوس دې نه تلی شم او نه پرېښودی شم. دې سره د ملګري د مور په تکل کې په پټلې را روان شي چې په اول ځل چېرته دومره غټ ګاډی وینو ور داخل شي پکې خو روان یې نه کړی شي. دوی یو بل خوشي ریل ته سر ورتاږي چې هغه د زومبیګانو نه ډکي چې دوی دې په منډه شي او 2 کسان یې ګیر کړي. هغوی دوی د خپل مشر خواله ورولي چې د هغوی چشمودین مشر د دوی په لیدو سره حیرانه پاتې شي او د ملګري د معصومیت سخت متاثره شي. هغه فیصله وکړي وي دنه به زه روحاني نښه جوړوم خو دا فیصله د دپاره غلطه ثابته شي. وي دا بل ملګری یې ووجنې. دې ګیر کړي چې د هغه یو کس د مور د تصویر په لیدو سره په دې زړه وسوځي. د هغوی مشر په خپل کارونه کې مصروف وي چې هغه کس د خواله راشي او د په لاس د نشان نه متاثره شي. وي ته زمونږ د راروان نسل امید دی او د سره ملګری ولا هم آزاد کړي. کله چې مشر خبر شي نو هغه کس د شیرې د خوراک دوی دواړه په یو بلډینګ کې داخل شي چې هلته نه دوی ته نوي او پاکې جامې میلو شي. هغه لیونی دوی دلته هم را پیدا کړي او د ملګري گرفتار کړي. دوی ورته رابره نه ګوري چې له مشر یې ورته پام شي او د ډرون په راتلو سره هغه ټول تباه او برباد شي. د فوجیانو چې دوی پسې راغلي هغوی یې د ملګري نه تپوس وکړي بل څوک د سره شته چې هغه ورته نه وکړي. هغوی دغلته ګرځي لګي چې هغه ساده هلک تمانچه راوچته کړي چې فوجیان پیلو نه کړي او مړی کړي. دا واقعه د زړه سخت مات کړي او دومره زور ولا ورکړي چې څومره ولا د پلار غم هم نو ورکړي. دوی خپل ټول کتابونه وشلي چې د یو خوشي خار خواله ورسي. دغلته د حد نه سیوا زومبیګانې چې د یو ګاډي لاندې پناه واخلي. د ټوله شپه د ګاډي د لاندې تېره کړي او په سار کېدو باندې په هسپتال کې داخل شي چېرته چې یوه ښځه د کړکۍ طرف ته ولاړې او د مریضانو جامې اچولي. دوی په ځان پوهه نه شي او ورته غاړې وځي چې هغه ولا په لاس چکو لګوي ولې چې هغه یوه زومبي وخیږي. په دې سره دوی د مایوسۍ له وجې په ژړا شي او واپس په لارو کوڅو کې روان شي. د فوجیانو مشر تقریر شروع کړي او دوی د څلور واړو طرفه د زومبیګانو نه راګیر شي چې په دې کې ډزې شروع شي. د چې کله خیال وکړي نو هغه فوجیان چې د خواله راشي چې د لاس زخم په لیدو سره هغوی ځان تیار کړي. خو چې کله ورته دی په خپل لاس نشان وښایي نو فوجي ښځه خپل هر څه لرې کړي او ټول فوج له آواز ورکړي هغه ماشوم میلو شو. په فلم کې دا واضح نه شي چې دا نشان څنګه راغلی و. کیدای شي په ده کې د مور غوندې طاقت او مور یې هم دغه فوجي وه. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوې ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.